السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی، ستړي مشئ. ځان نوید خان ممنځئ. تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامو کې به پټې وئ. کتونکو زه نن بیا تاسو یو داسې نوي کلاس کې حاضر یم. چونکې دا کلاس نن ډېر اوږد دی، ډېر بخښنې سره، خو دې کلاس کې نن ډېرې زیاتې جملې دي او ډېرې مختلفې جملې مې راته کړي دي. خو تاسو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او راځئ چې ویډیو ستنېږو. ستاسو وخت نه ضایع کوم ځکه چې کلاس ډېر اوږد دی. خو د کلاس ته ستنېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ووهئ، لایک کړئ او شیر کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي. د ویډیو د ملتیا مو یو نړۍ مننه. راځئ چې کلاس ته ستانه شو. Don't worry about it. د دې په اړه اندېښنه مه کوئ. د دې په اړه اندېښنه مه کوئ. Don't worry about it. Don't worry about it. د دې په اړه اندېښنه مه کوئ. Do as I say. Do as I say. لکه څنګه چې زه وایم هغه وکئ. داسې چاته وایئ که نه چې زه وایم هغه وکړئ، لکه چې زه وایم هغه وکئ. Do as I say. Do as I say. لکه څنګه چې زه وایم هغه وکئ. I don't agree. زه موافق نه یم. زه موافق نه یم. I don't agree. I don't agree. دې کې listen دی خو دا I کوم دی دا شاته راغلی دی L نه دا listen to me carefully. ما ته په غور سره غوږ شه. Listen to me carefully. ما ته په غور سره غوږ شه. بخښنه سره دا L پکې چې کوم دی د ټایپینګ دی غلط شوی دی، دا د listen to me carefully. ما ته په غور سره غوږ شه. Do you know what I mean? آیا ته پوهیږې چې زما څه مطلب دی یا زما مطلب څه دی؟ Do you know what I mean? آیا ته پوهیږې چې زما مطلب څه دی؟ Do you know what I mean? Do you know what I mean? What did you say? تا څه ویل؟ What did you say? تا څه ویل؟ یعنې ته څه وایې؟ تا څه ویلي؟ What did you say? تا څه وویل؟ What did you say? تا څه وویل؟ See you next time. بیا به یو بل سره ووینو یا به یو بل سره ملاو شو یا به یو بل سره وینو. See you next time. بیا به یو بل سره ووینو. See you next time. See you next time. Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ مونږ چرګن ته په دې خبره پوه شوې؟ Did you get it? آیا ته پوه شوې؟ I don't feel good. زه ښه احساس نه کوم. یعنې بنده وایي که نه ما ته داسې ښه نه محسوسېږي یا داسې احساس لکه زه ښه احساس نه کوم. I don't feel good. I don't feel good. I am about to reach. زه رسېدو کې یم. I am about to reach. زه رسېدو کې یم. I am about to reach. زه رسېدو کې یم. Have a good trip. ښه سفر ولرئ. Have a good trip. ښه سفر ولرئ. Have a good trip. ښه سفر ولرئ. What do you need? څه ضرورت لرئ؟ څه ته ضرورت لرئ؟ What do you need? What do you need? څه ضرورت لرئ؟ I hope so. همداسې هیله لرم. hope ویلی کېږي هیله، امید ته ویلی کېږي. I hope so. همداسې هیله لرم. همداسې هیله لرم. Do you understand me? آیا ته زما په خبره پوهیږې؟ Do you understand me? Do you understand me? آیا ته زما په خبره پوهیږې؟ You can call me anytime. ته هر وخت کولی شې چې ما ته زنګ ووهې. Can you
you can call me anytime. ته هر وخت کولی شي چې ما ته زنګ ووهي. You can call me anytime. I have a headache. زما په سر درد دی. headache چې دی نه سر درد ته ویل کېږي. headache سر ته درد. I have headache. زما په سر درد دی. I have headache. زما په سر درد دی. I admire you. زه ستا ستاینه کوم. زه ستا ستاینه کوم. لکه چې کوم صفت غوندې که نه چا دغه کوي هغې ته admire ویلی کېږي. چا ستاینه کوي. I admire you. زه ستا ستاینه کوم. I admire you. زه ستا ستاینه کوم. Can I help you? آیا زه در سره مرسته کولی شم؟ Can I help you? آیا زه در سره مرسته کولی شم؟ Can I help you? Can I help you? How is your health? ستا صحت څنګه دی؟ How is your health? ستا صحت څنګه دی؟ How is your health? ستا صحت څنګه دی؟ Do you need my help? آیا زما مرسته اړتیا لري؟ Do you need my help? آیا زما مرسته اړتیا لري؟ یعنې زما مرسته ضرورت لري چې تا سره امداد وکړم. Do you need my help? Do you need my help? آیا زما مرسته اړتیا لري؟ You are wasting my time. ته زما وخت ضایع کوي. You are wasting my time. ته زما وخت ضایع کوي. You are wasting my time. ته زما وخت ضایع کوي. Where are you going? ته چېرته روان یې؟ مونږ چاته وایو که نه ته کوم خوا روان یې؟ ته کوم پله ځې؟ دغې ته ویل کېږي Where are you going? ته چېرته روان یې؟ ته کوم خوا ځې؟ Where are you going? Where are you going? Where are you going? I hope you understand. امید لرم چې ته پوه شوې. hope ویل کېږي امید ته. I hope you understand. I hope you understand. امید لرم چې ته پوه شوې. I hope you understand. امید لرم چې ته پوه شوې. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. مونږ چاته وایو که نه کار نه بنده شي وایي زه ډېر ستړی یم. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. Do you need anything? آیا څه ته ضرورت لري؟ Do you need anything? Do you need anything? آیا څه ته ضرورت لري؟ Do you need anything? آیا څه ته ضرورت لري؟ I did not catch you. زه ستا په خبره پوه نه شوم. مونږ چاته وایو که نه ستا په خبره زه پوه نه شوم. I did not catch you. I did not catch. دې کې تیز کې نه سایلنټ دی. I did not catch you. زه ستا په خبره پوه نه شوم. I did not catch you. How can I get there? څنګه کولی شم چې هلته لاړ شم. How can I get there? څنګه کولی شم چې هلته لاړ شم. How can I get there? Can you repeat that please? مهرباني وکړئ دا تکرار کړئ. Can you repeat that please? مهرباني وکړئ دا تکرار کړئ. God bless you. God bless you. خدای مو وبخښه. مونږ چاته وایو که نه الله دې وبخښه. الله دې درسره ښه وکړي که نه لکه نو هغې ته مو خدای دې وبخښه. نو God bless you. God رب ته ویل کېږي خدای ته ویل کېږي. bless وی وبخښه. you الله مو وبخښه لکه تاسو دی. God bless you. خدای مو وبخښه. I am outside now. زه اوس بهر یم. زه اوس بهر یم. I am outside now. زه اوس بهر یم. I am outside now. زه اوس بهر یم. I am in work. زه په کار کې یم. I am in work. زه په کار کې یم. I am in work. زه په کار کې یم. کتونکو ډېر بخښنې سره
جملې نورې هم پاتې دي خو دې خوا کلاس ډېر زیات اوږد کېږي نو بنده بیا بور کېږي نو ویډیو پوره نشي کتلی او ځان پرې پوهه کولی هم نشي. نو فی الحال دا جملې ډېرې دي دا تکرار کړئ دا ووایئ یاد یې کړئ ځان سره او انشاء دې دویمه حصه چې ده نورې جملې چې دي هغه به درته په بل کلاس کې راکړم. نو ما هم په دعاګانو کې هڅې دي او موږ به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو. د خدای په امان.